زره یې لکه قرض دی یا هغه دی څه ورته وایي لایبیلیټي دی صحیح ده. نو دېرش زره قرض دی او $1,00,000 پیسې لري. دېرش زره نو پاتې کېږي څومره کله چې دی ماینس کوي نو 80,000 څومره 80,000 پاتې شو. نه دا 80,000 د شرکت د مالک چې دی د هغه سهم دی په دې شرکت کې 80,000. نو دا شو سهم یا اکویټي. ها راځو بل ته ریونیو یا انکم. money earned by the business from sales or services. ګوره دا په دې معنی چې کله د هغه پیسې چې مثال چې په کاروبار یا د خدماتو له لارې کېږي ترلاسه کېږي. چې کله چې موږ خدمات وړاندې کوو یا خپل بزنس پروډکټ وړاندې هغه د لارې موږ چې کوم پیسې یا خرڅلاو له لارې چې کوم پیسې موږ ترلاسه کوو یا د خدماتو له لارې هغه ته موږ ریونیو یا انکم وایو. مثال په ډول که د لباسونو دوکان یې صحیح ده نو هغه خپل لباسونه خرڅوي په مقابل کې مثال نو 15,000 دغه اخلي هغه پلور کوي یو ورځ کې صحیح ده $15,000 په پلور کوي. نو دا چې دا سیلز شو ریونیو یا سیل. نو دا ریونیو یا سیل شو یعنې هغه د خپل کاروبار د لارې دغه ته یا مثال یو سرویس په حساب درته وایم چې یو ډیزاینر دی صحیح ده هغه خپل د ډیزاینینګ یا یو ګرافیک د لارې یا چې لکه مثال په ډول یو څوک کورس لري صحیح ده خپل ټیچینګ کوي په کورس کې د میاشتې مثال $10,000 یا مثلا پوهنتون دی مثال درته وایم که نه $10,000 هغه عاید لري مثال د میاشتې البته. نو دلته دا چې دا یو سرویس دی چې هغه خپل د خدماتو له لارې دغه پیسې څه کوي ترلاسه کوي. یا هم ګرافیک ډیزاینر چې دی 2,000 مثال هغه چې لري عاید ترلاسه کړی یا په میاشت کې یا په هفته کې یا څومره چې مثال ټاکلی وخت کې مثال